ستا په در باندې دردیږي هغه موده چې په تا باندې نازیږي هغه موده چې په تا باندې نازیږي هغه موده ستا په در باندې دردیږي هغه موده چې په تا باندې بچیا خدا چې زما نه ګران عمر سره چا شته تانینی نه سترګو مې نه کنه سترګو لیدل نشي کړای سترګو دې دیم خبره پښو خونه او ګون خاصم دی ولېوانای خو سترګو دې تمبر بچي خراب شو ها اوس په دې ډیره تر خپه ما ها دا چرته لا ټول دا اوس دغه پیخیو تکا چالو غلې ها مور ته مزه مور په کور کې ته ځان لای زه ځان لای ما بچي دغه شي سره ناشته ها او نو خدا کوي وشي دا رقم لرو ځکه چې مزدوري سره نه لرو ها څنګه نور څوک نشته نور څوک نشته خاوند مړ دی مخکې وفات شوی په 50 کلونه هم ډېر شو چې مړ دی نو ستا څومره وخت شو چې تا دا ګونګی په دې کور کې سره ناست ما دا ګونګی چې د 500 کلونه راکته ناست یم نو ها د دنیا خدي په داعش کې وتښتېدو او راغلو بچی نه کله مالي کانډر شوی او بیا خلکو دغه وړوکې کوټه راله کې وکړه ها دمره ځای هم نشته او دمره بندام هم نشته چې مازدیګر شی راله راوړي او بچی نور خدا کوي لرو نو خو زموږ سره څه کومک چا وکړه خدای دې خوشحاله کړه او این دغه شی مې د مزدورۍ هم دی او د هر شي مې دی په کدو کې په عمرو کې دا ماله ګټه راکړه ما دې جیب نه وله راوړه او ورمه کړه او بیا هم خوري او بس خدمت بیا هم کړه او نور هم څوک شته نه هېڅ څوک هم نشته د الله زامن نور نشته نه نور نشته نور منلې ورشته دا څنګه کار ټول لورانې وي ټولې لورانې وي زما په خپله دوه لورانې او بله ښځه مو وه هغې شپږ دي بله وه د هغې یوه وه مړه شوه یعنې خاوند درې ښځې وې خاوند درې ښځې وې او بس دونه خدای نه یې باد کړی نو دغه شی دی نو سر دا یو زوی ورنه همدا یو دی خو دا ده وای خو چې ګونګی نه وای او لیونی نه وای سرمزغن ګوره دا په ورځ انا زما ولده دغه ارام دی چې ما چیر واچوي او زه تر تخته نښته یې نښته یې په سترګو څه نه یې سترګو مې نیولي وایي چې دا مې کړم او راته ویې دوړوله او بس زه یې خرابه کړم دا اوس یې په دې نه پوهېږي نو داسې ده بچیا چې بس هیله بله نه لرو نو که چا را سره کومک وکړه الله به تر راضي شي که را سره بیا نه کو بس خپل کار یې دی چې ستا اوښکو ته ژړېږي هغه موده چې په تا باندې دا بېدست هم دی او دا ړوند هم دی او کوڼ هم دی او ګونګ هم دی او سرمزغونه خرابه دی ارمان ده وای چې ګونګی وای خو چې تش دې مزغو کې فرق نه وای وایي چې راته ویې دوړول خور نه یې رګي مور نه یې رګي بل نه یې رګي له چا دومره دغه شی دم کړم او دغه شی راته ودوړو چې پرې چې مړ شي مونږ بیا د کلي له راشو دغه منشي او تشي او دغه کا نو دغسې نه باندې زه ډېره بچی یم اوس نو مور ډېره سخته نه ده چې یوازې کور کې نو څه شی وکړم چې سخته ده بچی خو علاج به نشته که نه دا د خور کره نه دي دا د ماما کره نه دي دا د خدای بنده کره نه دي نو زه څه شی وکړم او خوشې په دې کلي کې ناست یم او ته یم چې زه مریض یم ارمان زه تشه جوړه وای چې زه مریض یم کوم زه مړه شم هم دا به دې نه خبر کلي کې به بوی وکړم او که دا مړ شي خو زه به غږ وکړم او که زه مړه شم نو بیا هم درک نشته کله یې ور بېرته کلته بیا بېرته کړی او نور دا کور خوشې پاتې دغسې فکر دی هلې لوی کندار دی بچی نیمه کور دی دې کې دا دیوار هله او که زمونږ لوی کلی و هلې وران دی د یش په دغه کې بمبونه کې خلاص کړي او لاړې لرګي ده چې راغلو شپې ځایم نه بیا دغه کوټه رالب کې وکړه یو دغه پزګی مورې موږ خو ستا خبرې انټرنیټ کې په شتمنو مالدارو خلکو باندې اورو که نه کومه مؤسسه هم نه ده همداسې مالداره خلکو نه څه غواړې چې څه وشي تاسو سره بس ما سره چې څه کومک راشئ نو هغه بچی ستاسې خپله وضع سره نو خو دا چې راغلم چې دغه زاړه کټونه هم پردي راکره پاتې دي ښه او چې زما یې نه بستره پرېښې او چې زما یې نه کټ پرېښې او چې زما یې نه ګوره په خونه کې څه شی دی چې دی نه دی پرېښی د عشق په وخت کې د عشق په وخت کې چې راغلو بس د عشق ورې مړه کله یې ویل ورکره ګرځېدو بچي او کله بلې کره کانال کې کور او کله هم چېرته و در او درګاه هم چېرته وه
کله یوې لور کره خوړلې او کله بلې لور کره خوړلې او کله بلې لور کره خوړلې دغه شپږ ورانې وې په دغو ګرځېدو دا مخکې جوړ که مخکې نه مخکې هم ګونګی و خو دومره نه و سرمزغان او په سترګو نه و دومره ضعیفه اوس وخت وخته په سترګو راړندېږي او پسې زه پخپله ړنده شوم ارمان دی چې زه ورته جوړه وای بیا یې وشي خواري نه وه مادي خواري ده چې دا جامه هم د لور او بل د لاسه ده او بله غم او بله غم باندې د سختوي او زور دی وي ما باندې د سختوي او زور دی وي زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو په دې کلي کې زموږ سره دومره بنده نشته یو لیونی او ګونګی او ړوند دغه زوی را سره ناستی او زه پخپله مانده شوم نه اوبو یې مه زیاته نه د ډوډۍ یې مه زیاته نه د دومره شي یمه که چا مونږ سره مرسته وکړه هغه له خدای خوشحاله که او که لږه مرسته را سره کړی شي او که ډېره زمونږ ډېر حاجتمند خلک ناست یو او خدای هم خوشحاله و باد ساته چې زمونږ سره هم نیکي وکړه خدا چې ګوره چې هسې خلک کته او پورته لیک او لاړ شي غرمان تېرېږي بچیه که نه خو زمونږ غټ سړی نشته چې پوښتنه وکړه اوس هم خدای دغه سړي له خبره ورکړه مورې موږ ستا خبرې په دې ټول درنو لیدونکو باندې واورېدې قدرمندو لیدونکو دا مور چې ده دلته موږ باندر سیمې ته راغلي وو او په دې لاره کې روان وو چې چا راته ویل چې په دغه کور کې یوازې یو مور او یوې دغه مخامخ زوی چې تاسو یې دغه حالات ولیدل دغه دوه اوسېږي بلې هېڅوک نشته نو دوستانو مور چې د مور سره ډېرې زیاتې ګیلې او ډېرې زیاتې خبرې دي ځکه چې روغ څلوېښت 50 کاله وشو چې د دې خاوند وفات شوی دی او یوازې د خاوند 3 ښځې وې دغه ټولو نه هم لورانې وې یوازې دغه یو زوی و مور وایي دلته چې دې سیمې ته کله هم څوک راشي تر اوسه زموږ یو نوم هم نه دی لیکلی ماسې سوي یا بل څه نو ګیلې راته په لاره کې وکړې او راوګرځېدو ما چې زه به حالات درنو لیدونکو ته وړاندې کړم په بهر هېوادونو کې یاستئ که په هېواد کې دننه یې د دغه کورنۍ دپاره زموږ سره ډېره مرسته وکړئ تر څو ستاسې مرستې موږ دغه مورکۍ ته راورسوو مورې نو موږ به انشاءالله چې چا څه هم راکړه خیر سره هغه ستا امانت دی موږ سره دلته به یې ته رارسوو الله د تاسې برلاسي که الله د تاسې په هر شي کې خوشحاله او برلاسي مور دی وي زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي زړه زما د ټول جهان تور دی وي خو مور دی وي نه غواړم محل او ماړی نه غواړی